د دې نامه لاندې لیکل سوي دي چې دا محمد رسول الله دی، مبارک د نور ډک مخې دی، مبارکه ژیره ده، احسن اخلاق دي، قرآن پر راغلی دی، دین اسلام دی، او هر چا که پیدا کړي او د ده خبرې یې واورېدلې معززه به وي په دارایلو کې، په دنیا او آخرت کې به خدای تعالی عز وجل دی په عزت کې. کله چې د دې یهودي زوی ورته وکتل و دې نامه ته د محمد علیه السلام، نو یې تر سترګو اوښکې راتوی سولې. بس په آن واحده محبت محمدي پر زړه باندې مهر سو. سبحان الله. دا نه غواړي چې د یهودي زوی دی، ښځه ده، نر دی، مریی دی، پوښتنه د بلال څخه د علیه الصلاة وسلام د محبت وکړي چې څنګه و، پوښتنه د خباب څخه وکړي، پوښتنه د ابوبکر څخه وکړي، پوښتنه د عمرو د نورو صحابه کرامو څخه وکړي، پوښتنه د یو یهودي د ښځې څخه وکړي چې د علیه الصلاة وسلام سره څنګه و، پوښتنه د نصیبې څخه وکړي چې د علیه الصلاة وسلام سره څنګه و. په احد په غزا کې شاوخوا پر راګرځېدله ټوله زخمونه یې پر خپل بشر باندې وړل چې علیه الصلاة وسلام زخمي نه شي. ما ورته ولي عشق د علیه السلام په زړه کې نه اچوو. بس په آن واحده د دې یهودي د زوی په زړه کې د محمد رسول الله مهر د محبت ووهل سو. نو یې لاسونه صندوق ته ور وغځول، هغه کاغذ یې راپورته کړي، پر سر یې ونیوي، نو یې وژړل، بیا یې پر سترګو ونیو، مچ یې کړي، ژاړي چې وا محمده کشکې مې ته لیدلی وای او یا نه وای په جهان کې. خو بالاخره په ډېرو ژړاو نارو هلک بېهوښه سو، پروت. ډېر وخت بعد یې مور راغله چې ویې کتل زوی یې پروت دی بېهوښه. دا د محمد رسول الله د نامه شوقو نتیجه ده. بس خدای یو وارې په زړه کې الفت ورسره پیدا کړه. دا د رب العالمین هدایت دغسې سوی و. د محمد رسول الله په شوق مسې خبر، د محمد رسول الله سترګې خو مالې دې نه دي لیدلي چې یو وارې درته راواړولې ټول رمزونه او غمونه به در څخه بوځي. یا رسول الله موږ خو ستا په شوق او ذوق کې مستغرق یو. داسې به وسي ای رسوله چې یو وارې پر دې حاضر مجلس کې دلته سره راټول یو. دا د غرمې فقیران، ګنهکاران، غمجنان ډېر زهیر یو. د زرغونې ګنبدې څخه یو مبارکې سترګې راواړوې. ای حبیبه ستا د سترګو څخه به څه کم سي، خدا ستا د حبیب په سترګو سره منور روښانه وګرځوه. ګران محترم ورور، مور چې یې زوی ته وکتل نو یې په دغه حالت کې تر پلاره ورساوه. پلار چې یې داسې وکتل د زوی رنګ یې تک ژاړ دی، مخ یې تغیر خوړلی دی، په خاورو لړلی دی. د ډېره ګرانښت څخه یې پلار په غېږ کې ونیاوه، مخ یې د زوی پر مخ ورکښېښاوه، پر مخ او تندي یې مچاوه. پلار یې ډېر غمجنه سو، پر ژړل یې ویل زویه دا ولې څه در پېښه شول؟ زوی ورته وایي تا دا دونه عمر و ما ته تعلیم د کفر راکاوه او د محمد رسول الله د طریقې او دین څخه دې متنفر نمایي کولم، نو دې زه ولې په دې حالت نه خبرولم؟ زما په زړه کې اوس نوم د محمد رسول الله مهر شو. پلار چې دا خبرې د زوی څخه واورېدلې، دا یهودي خو سخت دښمن و د علیه السلام، په دا آن واحده دې پلار و زوی ته ور حمله کړل. د سر تر ویښتانو یې ونیوي، په دواړو لاسو د مځکې مځکې یې واهه. ما ته متوجه سي، نورو خواو ته مه ګورئ. سرونه یې سر یې ورمات دي، وینې یې ځینې وبهېدلې. پلار داسې ورته په قهر سو، داسې په غضب سو چې هغه ګرانښت یې ټوله محو سو. ول زویه دا یو درواغجن نعوذ بالله، د یو درواغجن نعوذ بالله په دین سوی یې، نو زوی ته یې ور حمله کړي دي، هېڅ یې نه پرېږدي. مور چې د خپل زوی حالت ته وکتل چې پلار زوی مړ کړي، دا څه حال دی؟ دستې الا کړل وقاص بن اشرف ته چې د یهودو یو لوی مشر و عالم دی. دې ته مور راغله چې هله د خدای پار دی، مېړه مې زوی راچپه کړی دی، مړ یې کړي په ډېر وهلو. وقاص بن اشرف او دوه درې نور داسې غټان د یهودو علما پسې راولاړ شول چې راغلل. پلار په دې خپل زوی غاښ لګولی دی، د مخ څخه یې وینې بهیږي، تندی و سر یې په خاورو دی. وقاص بن اشرف وویل دا څه کوې؟ پرېږده مړ دې کړي زوی. پلار یې هېڅ لاس نه ځینې اخلي. ول چیرې یې پرېږدم چې مړ یې نه کړي؟ ول نو دونه وهل خو هم پر اندازه وي، څه یې کړي دي؟ څه پېښه ده؟ دا خو ډېر در باندې ګران، څه ګناه یې کړې ده؟ پلار ورته وایي وایي ګناه یې موجب د قتل و وژلو ده چې مړ یې نه کړم پرېږدم یې نه. ده پر محمد رسول الله ایمان راوړی دی، پر یو ساحر یې ایمان راوړی دی، پر یو درواغجن نعوذ بالله یې ایمان راوړی دی. دین و طریقه د ابا و اجدا یې پرې ایښې ده، چیرې یې پرېږدم؟ وقاص بن اشرف چې دا واورېدل راتېر سو، و زوی ته یې ودرېدی. ول هلکه ټول انسانان زما څخه د دین تعلیم او زده کړه کوي، ټول په ما پسې اقتدا کوي، زه یې پیشوا یم. پلار دې ښه درته وایي دا روا ده چې لارو طریقه زموږ پرېږدي او دین مجهول دي اختیار کړی دي، د پلار و نیکه دین دې پرې ایښي دي او په دین د یو ساحر سوی نعوذ بالله. هلک ورته وایي
وای عشق د رسول الله مې په زړه کې لوېدلی دی هېڅوک یې بیا نسي ایستلی سبحان الله. ویل ای کعب بن اشرفه زما څخه طریقه ولار ستاسو زموږ د نیکهګانو پاته ده دا ستاسو دین باطل دی. والله ما دین ولار د رسول الله خوښه کړې ده چې تر څو مې په وجود کې ساوي لا به د دینه څخه د محمد رسول الله وانه وړم. افرین که مې وژنې که مې پرېږدې. عشق عاققي یې په زړه کې ولري د علیه السلام. وایي دوی چې هر څه نصیحت ورته وکړي ایسته کېدل. وایي کعب بن اشرف یې پر پلار مخ راواړول زوی دې په داسې ناز و نواز لوی کړی دی چې هېڅ لوږه خواري یې نه ده لیدلې نه یې زحمت لیدلی دی مصائب و حوادثات دنیا یې نه دي لیدلي ځکه نصیحت زموږ نه قبلوي. ته یې څو ورځې وژې که د نعمتو غوړو څخه یې لرې که د لذاتو و شهواتو څخه یې بند که زاړه کالي په واغونده ژر به د خپل ابا و اجداد د دین په قدر پوه سي. دا اوس مت سوی دی ډېر ژر به خپل دین ته راواړي بیا به هېڅ د خپلې کمبلې څخه پښې د باندې نه کړي. وایي د پلار یې دا خبره ډېره خوښه شوه. راولاړ شو د زوی څخه یې کالي وکښل پلاستیک یې په واغوستي نو یې په یو تاریکه خونه کې واچوي. دروازه یې په خښتو او خټو پسې بنده کړل. دا پلار په هر درو ورځو کې به یې یوه د اوربشو ډوډۍ ور غورځوله تروې اوبه به یې ورکولې. تر هغه به یې په دا خونه کې یو سړی ورکړی و تر هغه سړي به یې دغه ډوډۍ وشام ورغورځول. ده به هغه ډوډۍ نه سوی خوړلی اوبه یې هم تروې وې. ډېر ژوند په تکلیف شو. نو یوه ورځ وایي په دې خونه کې یې ژړل پر مبارکو بړخوګانو یې وشکې د حسرت روانې وې.